ستړی شوې؟ نه اوړه دې سهار نه بار کړي بیا هم ستړی نه یې؟ ساعته کېنې ساعته اوړه به ورته ښه والله آفرین تاسو ډېر تکړه خلک یې والله زه 2 بجې جي کوم نور وضعیت خراب وي اوس مې 10 بجې ورته 100 بجې دې ورکړې 10 بجې ورته نیسم بجې په سر 100 روپۍ درکړې 15 روپۍ 500 روپۍ دې اوس پورې ګټلي سپور مې کړی 200 مې ګټلي ماشاءالله بیا خو تکړه یو کراچۍ ماته هم نه راغلی تازه بسم الله ها تازه بسم الله پوه نه شوه ته وایې چې 2 بجې زه نشم بوراولی نو خو تا ټول په دې بوجې بارولو کې دغه کړي نه وړي نه دي بوراولو نه ښه زه به یې ونه شم څه فکر ولې شي والله چې ځان راته دغه ښکاري کمزوری ښکاري ضعیفه څنګه مونږ ته کمزوری یې ډوډۍ دې خوړلې غرمې یاره نه بیا 2 بجې ډوډۍ خوري دا 12 بجې ډوډۍ کور کې څو نفره فامیل نه نفره 9 نفره ټول کار ته کوي یاره زه کوم ورځ مریض یا بل څه تکلیف بیا څه کوي الله ته به زما سپورو ډاکټر ته خیر هر څه کې کنه الحمدلله موږ او تاسو په هغه اعتبار سهار چې راتلی کنه څه شی دې زړه کې و چې نن ګټه وکړم څه وخت خو دې دیګ د پوره یو دیګ میکس سره شی وخوري بل څه شی دې میوه نو پرون مې زړه کې یو خرڅه وخورم هغه بورته پایدو چې څه کوم الکول زړه ورته کی کور ته بوجي وړ کله دی وړي ګاز تیار ډوډۍ نه ولا پرون مې وخورم وړه دی بس خو کې ماته ته مو ریجکټ ته مو نو وړه دونه پیسې ګټې چې ته وړه بوجي وخت خو خایا دغه میاش کده پیدا کی 1.5 روپۍ د میاشتې هغه یې د وړو سي خو خایا مولا یو ګورا او غوړي بیا څنګه والله نو څوک کار زوی چې خبره کله کار کله او وړه خو اغستې څه شی د کم کور کې والله ګورا هم نشته دا غواړم یې ګودرې شپې دي خدای مهربانه چې نه د کار ضروري دی کم بورا غوړ او بل نو بیا هم نشته ښه نور بورا تر ازه همدغه شی زما هم کم دی کراچۍ درول دا به زه ځان ته واخلم تیر شو په غمو کې تیر شو غریبۍ ژوندون مې خدایه دغه به زه ځان ته یوسم صحیح ده دونه ډېرې پیسې خو به نه اخلم نه څه د لوري ده ستړی یم یې نه چې پیسې بیا ستړی ستړیا نه سی دا به جوړي پیسې داسې ورځ راغلی چې بېکاره تللی ورځ کې مې خستې ورځ کې بس اختیار کې مې خستې ورځ کې یو من بوره راته وتله بس برابري کار دی کنه برابري کار دی خو چې کوم خوند تاسو یې دغه رزق نه اخلی کنه څوک چې په حرامو ګټي هغه کې خو به نه یاره یاره خو فکر کوم داسې کیسه ده همداسې قیصه خو شته دا پیسه دارم چې دې کې فکر کړی وي څه مرض کې لګېدلی تا کې اوس مرض شته نه فضل د خدای دی څه مرض کې لګېدلی یو غوړ نشي خوړی یو غوښه نشي خوړی یو شی نشي داسې خلک وي ورپسې ټکلم او تا ته چې څه شی مخ ته راځي نه د غوښه تاثیر باندې کوي نه بیا تاثیر باندې کوي هېڅ تاثیر باندې مخ راشي خوري بس هر چې په مخه راځي تاثیر نه پکو فضل د خدای هی الله دې تا غوندې روغتیات موږ ته هم راکړي امین دغه بوشکه غوړي خو واچوته دا به ګلاسګاډه دې رانږدې کړه تیر شو په غمو کې تیر شو غریبۍ ژوندون مې خدایه په سلګو کې تیر شو ناچلا سره کړو دنیا کې نڅوا سورا بما کې د ځوانۍ زور مې شو ختم ټول بدن مې داتانا کې ټول ژوند پردي وطن کې په دردو کې تیر شو غریبۍ ژوندون مې خدایه په سلګو دا څه وړې راته
شیر ته مړ هغه پورې وړو دغه د قندهار اډې پورې دا څه بور د سپک ته 100 روپۍ ور 100 روپۍ ده دا خپل کور ته وې څخه چې کم ما نه دا لاندې منو دغه سلام خپل کور ته نن آرام وکړه صحیح ده وای تا خو هغه د خټکی پیسې هم درکوم خټکی باندې هغه 200 روپۍ وخله خټکی صحیح ده او آرام به وکړي صحیح ده او زاله دې مل زه په مخه دې خان زه نه زه راحت می ختم شوی ټول ژوند پردي وطن کې په کلو کلو کې تیر شو غریب